د ولسي جرګې د کمیسیونونو غړیتوب. کاندیدان ان یوه رایه په $10,000 هم اخلي. د ولسي جرګې د کمیسیونونو مشرۍ او غړیتوب لپاره ټاکنو کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی. د ولسي جرګې غړي وایي چې د کمیسیونونو ریاست لپاره د کمپاین پر مهال د ولسي جرګې د غړو ترمنځ پیسې ویشل شوي او حتی یوه رایه د $10,000 په بدل کې کارول شوې ده. په ورته مهال ځینې وکیلان د دې بنسټ د حل غوښتنه کوي او وایي چې ژر دې دغه معامله ختمه شي څو نورو کارونو ته رسیدګي وکړي. یو شمېر نور وکیلان بیا د دغې لانجمنې پروسې د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي چې ډېر نور کارونه په مخ کې لري چې اړتیا ده رسیدګي ورته وشي. د ولسي جرګې د کمیسیونونو غړیتوب لپاره د وکیلانو ترمنځ دغه جنجالونه داسې مهال دي چې ټاکل شوي څو ورځې وروسته ولسي جرګې خپلې دوبنۍ رخصتي پیل کړې.